اول مولانا ادریس شهید کو په هغه باندې چې کوم دی مونږ یو میاش مصروفه په میډیا کې یو بل وکنځل صحیح شو چې کله بیا د گمراه کول وخت راغی د گمراه کولو څه طریقه نه و بیا چې کوم دی په دویم ځل په کې بیا زور واچولم چې یاره دا د وجلې ده صحیح ده په دریم ځل چې کله پوینټ راغی میډیا سړه شو نو په دریم ځل باندې لکه ته ماته وایې کنه دې خبره یو دار اعظم کې دی شي لکه شانام نه ده شانام سرکاري سړی دی صحیح شو شانام سر دازه چې ما دې ټول کریډټ شانام ته زیاده په ست طریقه زیاده خو کریډټ وایي خو لکه دې کریډټ په ست طریقه شانام ته زی شانام ته د دې کریډټ په دې زی چې پښتانه هغه په غول خوراک باندې مصروف کړو پښتانو کې چې کوم د شی پلاو کو دلته چې دا میډیا د سرکار لګل او په پلان ته دغه خزینه انټرویو شو دا واو صحیح ده په دغه خزینه انټرویو شو دا او دغه کنه شانام ته وایي ته دا اندازه ولګو چې دا وړه کې دا څنګه دا وړه چا دا ته دا انټرویو وکړه بل خبره واوره تا به یو انټرویو نه کتل هغه خزه یو کاست انټرویو علی وای ارشد خان شکریا دا کوم ارشد خان چې 100 روپۍ د ټاکوان واړي زی لړاکه کما نو ارشد او روپۍ په پیدا کولو پورې تر پردي خانګي زړې کړې وښلولې واه ارشد خان مال پر روپو باندې بل لند چلے او ته 100 روپۍ بڑا کی بیا کچې ډاکوانو قیمت څنګه دې هغه سرکاري قصه و 20 روپۍ مو پېم نه وي خو صرف پښتانه مصروفه کول پښتانه مصروفه کړو اوس بر دینه پس نوې پروپاګاندا بل راځي هغه ته وکړي دی دا اورېدا دلته دیو ته پته را چې پی ټی ایم او د پی ټی آی میډیا چې کوم دی دا ډیره انتهایی مضبوطه ده هغه د ریاست او د ظلم خلاف چې کوم دی هغه ډیر خسته کمپاین چلی دی غواړي چې په دغه قسم ډرامو باندې د دې خلکو هغه غږ چې کوم دی دا شاته کی او یو غیر ضروری خبره چې کوم دی دا رامخ کی په میډیا باندې وچړل شي چې د دې خلکو بیانیه ختم شي دا د ګور د هر سره دی پلان تحت کیږي کسانو ته پرچا وردا کوي سود د دهشتګردۍ پرچا ور کړی مړه ډېرې خبرې دي نو پښتانه موږ ته وایي تاسو الټا خبرې کوئ او وایي تاسو چې کوم ګوره دا چې کومې خبرې نه ده دا چې کومې خبرې دي په دې خبرو باندې ښه تاسو جوور سوچ وکئ ما په ویډیو نه راکړې ځان راته به دې ښکاره ده په داسې ویډیو یو چا به ویل لکه داسې ویډیو وکړم خیر اختلاف دار چا څه کېدی شي که نه ستاسو به مونږ اوس اختلاف کولی خو د دې زنانه ویډیو چې ما وکړه چې ارشد خان ویل چې زه به دا قیمت ډاک کم 100 روپۍ چې د کچېرې ډاکوانو دا جینۍ ترې ازادوم نو مال دا شی د یو اخته لاندې چې کوم دی څو زره مکرونه دي یو اخته لاندې پوه شوې پیغمبر علیه السلام هغه وایي چې زموږ خوږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم هغه ویل ما د خپل کلو نه مخکې په دنیا کې د ټول نه غټه فتنه چې کوم دی دا ښځه ذات پرېښی دا رورا دا ښځه چې کومه ده دام د بل په خوله باندې مشغولیږي د ارشد چې د 804 دلته ولې راکوز کړه د دې لوبې نه تاسو خبرې وایي نه تاسو وایي موږ خبره پټه کنه چې ستا په پښتونه زه د خبرې د پټولې والا نه ما د ارشد چې کوم دی دا چې د پاکستان ته تللی او د ایثار شو دلته کې واپس راغی 804 کوز که چې دا د بلدیانه مشکله ده اوسه پورې د بلدیانه مشکله نه وه اوس راله ټیک شو دا ټول یو گیم دی دا ټول یو ډېر جوور گیم دی په دې باندې هر څوک نه پوهېږي خو ورېږه دې تر موږ ناوزګار یو زموږ دلته کې د هلې ځلې دي دا لکې ډرا ده ټیک ده چې دا مسله موږ ختمه کړو ته په دې باندې بیا موږ راګرځو بیا ته ګوره پوه شوې خبر یې طاهر خان چې برګه کو طاهر خان د 2 کروڑ روپو یا به دروغ وایي یا به ګیم دا څونه چې دي که نه دا شوز والا څه دی سلمان شوز والا چې دا څونه دي دا اواز چې د خلکو یو څو کسان اوري دا ټول چې کوم دي د ټولو له په خوله کې نوړه یې ورکړې ده نه دا طاهر خان چې دا به کېدای شي ډرامه یو کس ویل پوه شوی طاهر خان او کبیر اپریدي سره ټول د میجرانو پیسې دي زمونږ خو زندګي وغوله زندګي که نه ته داسې کار وکړه ته باقي د شی وکړه چې چا ته ویل چې ته زما ریډ لاین یې نو هغه ته وایې ته هم ریډ لاین جوړ شه ژوند داسې نه کېږي ژوند ښه په امن دی وروره په امن کې
دا نقشه خو د افغانستان نه ده، دا ناست چې په کوم ځای کې دا بیا دا د شل پیره د افغانستان ته مخکاري اورې پرون مې دلته لیدلی څنګه نن په افغانستان کې دی په هوټل کې نه لکه زه څویم ځل لکه دا زه ستا په دغه باندې راځم ګنې په دې منپوه ټوله کې زه غټه نښه یې دا بس نور به سهار ګورئ سهار نوره غټه نښه یې دا دی چې زه چېرته یم